د امریکا دوه معتبرو ورځپاڼو د می په 14 نیټه خبر ورکړ چې د چین مشر شي جینګ پینګ د تایوان د مسالې په اړه ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداري ورکړ، خو وروسته دواړو مثبت دریځ غوره کړ. واشنگټن پوسټ لیکلي د چین مشر شي جینګ پینګ ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې د تایوان مسالې ناسم مدیریت کولای شي شخړې رامنځته کړي. ورځپاڼه لیکي د چین مشر په ښکاره وویل چې د هغه تر ټولو مهم لومړیتوب د لانجمن ټاپو تایوان راتلونکی او له هغې سره د امریکا پوځي ملاتړ دی. دا په داسې حال کې یوه د پام وړ خبره ده چې ټرمپ هڅه کوي له چین سره اړیکې ښې کړي او سوداګریز تړونونه ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د تایوان په اړه د شي جینګ پینګ له خبرداري وروسته هغه او ټرمپ مثبت دریځ غوره کړ. نیویارک ټایمز لیکلي د چین مشر شي جینګ پینګ ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته وویل چې که د تایوان مسله په ناسمه توګه اداره شي دا کولای شي له متحده ایالاتو سره د ټکر لامل شي. خو ورځپاڼه لیکي وروسته په دولتي مېلمستیا کې دواړو مشرانو پر همکارۍ او مثبتو اړیکو ټینګار وکړ. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. ویاړم چې له تاسو سره یم. ستاسو ملګرتیا یو ویاړ دی او د چین او امریکا ترمنځ اړیکې به تر بل هر وخته ښې وي. سپین ماڼۍ د دواړو مشرانو د لیدنو او خبرو په اړه په خپلې ایکس پاڼه باندې په یو ټویټ کې لیکلي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره ښه لیدنه وکړه. دواړو لورو زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا لارې چارې وڅېړلې چې پکې چین ته د امریکایي سوداګریزو شرکتونو لپاره د بازار د لاسرسي پراخول او زموږ صنعتونو ته د چینایي پانګونې زیاتول شامل و. د امریکا د ګڼو سترو شرکتونو مشرانو هم د غونډې په یوې برخه کې ګډون کړی و. دواړو ولسمشرانو همدارنګه پر دې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو ته د فینټنیل د خامو موادو د بهیر د بندولو په برخه کې باید لا ډیر پرمختګ وشي او همدارنګه چین باید د امریکا کرنیز محصولات لا ډیر واخلي. د سپین ماڼۍ په ټویټ کې وړاندې راغلی چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د هرمز تنګی باید د انرژۍ د آزاد جریان د ملاتړ لپاره پرانیستی پاتې شي. ولسمشر شي همدارنګه د تنګي د پوځي کولو او د هغې د کارولو لپاره د محصول اخیستلو له هر ډول هڅې سره د چین مخالفت څرګند کړ او ویل چې چین لیوالتیا لري په راتلونکي کې د تنګي پر ځای د امریکا ډیر تیل واخلي څو پر دې لارې خپله تکیه راکمه کړي. د سپین ماڼۍ د ټویټ په پای کې راغلی چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې ایران باید هیڅ کله اټومي وسله ونه لري. ولسمشر ډانلډ ټرمپ همدارنګه د چین ولسمشر ته امریکا ته د سفر بلنه ورکړه. Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it. And یو ځل بیا مننه ولسمشر شي جینګ پینګ د دې ښکلي هرکلي لپاره او نن شپه زما لپاره ویاړ دی چې تاسو او میرمن پینګ ته بلنه درکړم څو د سپټمبر پر 24 نیټه سپینه ماڼۍ ته زموږ میلمانه شئ او موږ ورته سترګې په لاره یو. دا سرمشیزه چې نږدې له یوې لسیزې وروسته چین ته د امریکا د ولسمشر لومړنی سفر دی ښایي دا وټاکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نرم شوی کړکېچ په دوام وکړي او کنه، او دا چې هر لوری به که هر ډول وي کوم امتیاز ورکولو ته چمتو وي او کنه. مجاهد جواد، سرچینه، واشنگټن ډي سي.